خاص دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښ چې راکېښوي نو درز دی درز دی درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس که رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان والې هغه ویل که اجازت دي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم هغه ورته ویل چې زه یې والم ویل غواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوارم وا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم ہو دم عالم سے او معافی در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنۍ ټلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینکوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دي پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دي څه ګوري وی سی آر راغی چې په وی سی آر ښه تا خدای هلاک که چې هلاک شي په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم دمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو اوس د جمعې په شپه په خلقو تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جماعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناست نو د ډم قوم مبلغین هم دمان سهار چې تاسو راپاسئ یاره بېګا دې ولیده ملنګي پکې لاک سکون اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی
ملنګې دی او چې کلنګې دی او ملنګې دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه پیمانې وایي ونو د بجلیګر ملا بیړه تباشه چې دې قوم ته لګیا دی د بجلیګر ملا اومه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګ کي شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چل وکړي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چل یې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات او شیطان په چوټۍ دی غریب چېرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د ملا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلي موسی علیه السلام ته چې صاحب ورانه خلق کوي او نامه زما بدناموي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیه السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کو جی بیڑا کر کے دا خود سرانل او دا خورشتیا سکر کے ویرازی کنه چی دا سی بار چکرو بار روت دا سی دا لاوری سے پا مٹیئی تیر شو چی تیر شو نو موسیٰ علیہ السلام مخی و شیطان ورپسی و مانا بنا جدا کلیگی چی چرتا سو قرآنے ہونے آگا دا علوہ کو تا گندہ کو دا سی پتیوارے چرائخ کا دی دمخ کی تیر شو پاگے علوہ مچان کے ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چې رااله دلته یو ګاګ راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دوکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرمخکای ورکو او د ګاګ سپي په پیشو ورکو چې پیشو یې زخمي کړه دوکاندار ورته ویل بیړه دې په الو اخیستو غرکشه زما پیشو یې مړه